د روح متعلق چې کوم بیان مسلسل ستاسو په مخ کې را روان دی د آیات کریمه په ضمن کې همغه بحث تاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 13 جمعه ما دارس کړو چې د روح په حقیقت کې 15 مذهب دي او هغه 15 واړه مذهب ما 13 جمعه ستاسو په مخ کې ویل. عزیزانو زما بحث چې د ستاسو په مخ کې دا دی چې روح دا ځان له یو مستقل جسم دی او په دې باندې دلایل خود قرآن کریم دی او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علماء کوم چې په دې اثبات کې دلائل وی اغي وی چې روح جوهر مجرده ده. نو ما تاسو ته درس کړو چې جوهر هغه شی ته وایي چې هغه مستقل بالذات وي. نو روح چې ده دی باندې یو بل باس علماو کړی دی چې روح قدیم دی او که حادث دی. نو علما وایي چې روح دوه حیثیت دی. که نسبت بدن ته واخلي نو بیا روح قدیم دی او که نسبت خدای ته واخلي نو روح حادث دی. بدن ته چې نسبت والی قدیم ځکه دی چې روح چې دی دا د بدن نه مخکې پیدا شوی او خالق ته چې نسبت والی نو بیا روح حادث ځکه دی چې خالق څنګه چې ټول کائنات پیدا کړی دی نو داسې روح هم پیدا کړی. اوس په دې آیت کریمه کې تاسو وګورئ زه دا ثابتول غواړم چې روح ځان له یو مستقل جسم دی. قرآن کریم کې الله فرمایي چې ان الذين كذبوا بآياتنا هغه کسان چې کوم تکذیب کوي زمونږ په آیاتونو باندې قرآن کریم ته غلط او دروغ وایي یا د پخوانو عربو په شان قرآن کریم ته د شاعر شعر وایي. واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. د قرآن کریم تکذیب کوي د دین اعراض کوي دې پورې ټوکې او مسخرې کوي نو لا تفتح لهم ابواب السماء. الله فرمایي چې ملائکې څه وخت کې دوی مړه کی او د دې روح ملائکې راوالي او اسمان ته راوړي نو لا تفتح لهم ابواب السماء. د دې روح ته به د اسمان دروازې نه لري کیږي.
که تاسو خیال وکئ دروازه هغه شي ته لرې کېږي چې کوم شی دروازه کې ننوتل غواړي. معلومیږي دا چې روح ملائکو سره وي او دا یو مستقل جسم دی. نو الله فرمایي چې د دې روح ته به د اسمان دروازې نه لرې کېږي. دروازې نه لرې کېده خو یې پرېږده. ولا يدخلون الجنة دوی به جنت تم داخل نشي حتی ترغه پورې د دوی جنت ته دخول به ترغه پورې نه کېږي. یلج الجمل فی سم الخیاط چوخ ننوزی د ستنې په سم کې. که خیال وکړي د ستنې دغه سم چې چا کې تار نه نباسي دا څومره تنګ سوری دی. نو که اوس عقل نه کار والی نو د ستنې په سم کې تار هم چې نظر یې لږ ګډوډي نو پکې سړی نشي اچولی. نو د دغه ستنې په سم کې بیا اوښ ننوتل دا عقل مني؟ دا د عقل نه بار خبره. نو الله فرمایي چې تر هغې پورې به دا خلق جنت ته نه ننوځي چې تر څو پورې د ستنې په سم کې اوښ نه یې ننوتی. نو د ستنې په سم کې اوښ ننوتل خو د عقل نه بار خبره ده. نو الله فرمایي چې څنګه د عقل نه او د امکان نه بار دی اوښ ننوتل د ستنې په سم کې، داسې جنت تتلم د امکان نه بار دي د هغه خلقو چې کومو خلقو د قرآن تکذیب کړي. قرآن تکذیب په ډېر قسمه د قرآن کریم منل دا صرف د ژبې کار نه دی. قرآن کریم منل چې دی د اعضاو او د حرکاتو سکناتو کار. په ژبه به ته خالی ووایې چې ما قرآن منلی دی او ستا تمام حرکات سکنات چې دي هغه د قرآن کریم د احکام او د ادا نه خلاف وي، دا هم د قرآن تکذیب دی. تاسو خیال راغی تکذیب یوازې دې ته نه وایي چې سړی په ژبه ووایي چې زه قرآن نه منم یا دا دروغ دی. تکذیب دې ته وایي چې ته د کوم شي د منلو اقرار کوي. ما ته وګورئ تاسو تا ومنله چې د واده په ړومبۍ شپه د ملا په مخ کې تا ومنله چې دا ښځه تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، به دومره لفظ وایي دا چا چې واده کړي دی وایي اوچ. دغه یو ټکی د دې ښځې څومره بوجونه ستا په سر کېږي. ستاسو ټولو ښځې شته که نه؟ کمړې دي ښځې د ټولو شته. د واده په شپه صرف د نکاح په وخت کې تا دا ټکی کړی و چې دا ښځه دې قبوله کړې. عام دا چرته سم مولای نکاح تړي نو دا ماضي او حال صیغې پکې ووایي قبوله کړې دی واو قبوله دې کړه، نو دی وایي چې او جی قبوله کړې مې واو قبوله مې کړه. اوس خو نکاحونه هم ټول چې دی ډیسکو شي. اوس خو صیغې میغې پکې نشته، خورای ولی کېنئ دا جینۍ او یا
نه پکې صیغې شته، نه پکې ماضي شته، نه پکې حال شته، نه پکې استقبال شته. تاسو خیال راغی؟ لاړه هغه وخت لاړو چې نکاحونه به د سنت مطابق تړلی کېږي. اوس نکاح ته خیال د چای هلته ټول خلک په ګډېدو وي که نکاح ته خیال وساتي؟ مخې ټول ګډېږي، ښځې ګډېږي، سړي ګډېږي، هلکان هم ګډېږي. بس هلک داسې راکاږي لکه د مردارې تیکې غوندې. هله استاد در کوه ناوخته دی. او دا په دې قهر دا ټول ملک اخته. نکاح د ټول واده خلاصه ده، د ټولې زندګۍ دارو مداري په دې دوو ټکو باندې. نو یو ټکي ویلو سره د دې ښځې وګوره، د دې جامې، د دې علاج، دې لکور، د دې بچی، دا ټول نظام زندگی سنبالول په دې یو ټکي ما قبوله کړې وه، ستا په ذمه فرض شي که نه؟ که دا بیماره شي او وایي چې ما ډاکټر له بوځه، ته ورته وایې چې ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې زه به وله داروم کوم. ته ویلی شي داسې؟ یا دې له کور وګوره، وروره ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې دې له به زه کورم ګورم. جامې وله راوړه، ما خو جامې نه وي منلې. نه، چې تا ما قبوله کړه، لازمي نتیجه د دې ستا په دماغ کې د وړاندې نه پرتی چې ما قبوله کړه. ټکی یوازې دا نه ده چې زه به ورسره شپه تېره کړم او بیا به لته ورکړم او دا به ځي. نه، ما قبوله کړه دا معنا چې زما ټول بدن به په حرکت کې وي تر هغې پورې چې مې ساه نه یې وتي د دې ښځې د خدمت دپاره. ټول بدن. ته دا نشي ویلی چې دا کار نه کوم. دغسې مثال دی د لا اله الا الله محمد رسول الله. چې لا اله الا الله دی وویل، علماء محققین وایي چې لا څه مانا؟ لا هغه ټکی چې کدی لا سره الا الله نه وي نو دې لا به د خدای ټوله خدایي په خپل لپیټ کې اغستی. لا معنا هیڅ نشته، الا الله سره کار جوړ. نو لا دا ډېر خطرناک لفظ دی. تاسو خیال راغلی؟ نو لا اله چې تا ووایې د ټول کائنات نه د انکار نشته معبود برحق الا الله مگر د خدای ذات. چې دا دې ووایې او او دې منلو نو د هغه ټول احکامات ستا په سر انبار شو. ځکه چې تا ومنله چې نشته بلې څوک بغیر د دغه واجب الوجود نه، که دی نو همدغه ذات دی، دغه هر څه ستا په سر انبار شو. منل خو ډېر خطرناک شی دی. یو سړي مرګ وکړو، گواه پې نشته، د پولیس کسټډي کې ورغی، مرګ له ووالو ما نه دی کړی. زی صاحبه قید میت شي او راخلاص شي. لا ما نه دی کړی.
سړی مړ کو خو چې لا یې ووي خلاص، او که یې ووي چې ها اعتراف یې وکړو چې او دا سړی ما وجلی دی، د پانسۍ په ګوړګوړو باندې خپل ځان نه لاس وتړ. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو یو خو نه منل دي آسان شي، خو چې دی ووي چې الا الله او محمد رسول الله، نو په دې کائنات کې خو نور څوک شته نه، خو یا الله دی او یا رسول دی، بل لا څوک. نو د رسول چې څومره احکامات دي هغه، او د خدای څومره احکامات دي ستا په سر باندې، نو اعتراف او اقرار کول دا ډېر ګران کار دی او خطرناک شي. ګوره رحمان بابا وایي چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه. بس خو چې پتا مین شم خپل رضا مې پرېښوه، ځکه د محبوب په مخ کې د عاشق خپل رضا خو سوال نه پیدا کړي. اوس دې نه مخکې اوس د ستا رضا وفا کړي که جفا کړي، ما دا ستا جفا قبوله په وفا کړه. اوس ستا خوښه ده، ښه کې که بد کې، خو که ته بد کې هم زه به وایم چې ښه دې وکړه. په ظاهر به بدي. ایوب علیه السلام 18 کاله په کټ کې پروت، او 18 کاله به وی الحمدلله، و ډیر بیماره ویل به هر کې ازیار مې رسد نیکوست، د یار د لاسه دی والله که دا بیماری زه په صحت نه ورکړم. زما عزیزانو چې دې ومنله، نو احکامات الهیه چې دي دا غیر ټولو به ته پابند. تاسو به د پاکستان حکومت ځان نه جوړوئ، د پاکستان حکومت لا بله ورځې د ایران صدر راغلی، اسې دوی دا خیال کوي چې دا قوم جوړ په ټپ ړوند دی او اډو پوهېږي نه، بس خره دي چې مونږ پې څنګه کټه اچو هغسې بار به وړي. دا خلق راته ښکاري نه پوهېږي، حالانکه خلک پوهېږي. کمعقل پکې شته، دا بعضې چې تاسو نه غیر چاپیر کېږي دا تالی سټ په هره زمانه کې وي، خو خلک پوهېږي. پرون چې د ایران صدر پاکستان ته راغی، د هغه په دعوتونو او مجلسونو کې که خیال وکړئ ښځې نه وې شریکې، سوچ هم کړی دی ورته خاورې په ډنګ یې نه یې پوهېږئ نه په دې د هغه په دې مجلسونو کې ښځې نه وې شریکې. دا ولې ځکه چې یوازې پاک ایران دوستی زنده باد دا مسلمانی ده. پاک ایران دوستی زنده باد د سکول هلکان هم راویستي دي او په لارو کې هم ورته ودرولي دي، او پاک ایران دوستی زنده باد نه. ښځې ولې نه وې شریکې پکې؟ وجه څه وه؟ ځکه چې تاسو ته دا پته وه چې دا د ایران صدر دی ګیره یې ده،
او بیا مولا دی به یک وقت پنځلس شل لکه خلق په ده پسې د جمعې مونځ کوي. یوازې د ایران صدر نه دی، د ایران خطیب د جمعې او د ایران امام هم دی. د جمعې خطبه هغه ورځ به مونږ ته خدای په پاکستان کې وښیي چې د پاکستان صدر د جمعې مونځ ورکوي. هغه ورځ به وګورئ. دغه ورځې خو مو لیدې. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، دغه خو م لیدلي دي. خو دغه ورځ به هم چېرته وګورو مونږ په پاکستان کې چې صدر پاکستان به د اختر او د جمعې مونځ ورکوي. مسله څه ده په اسلام کې؟ مسله دا ده چې بادشاه او امیر د ملک وي نو د بل چا اختیار نشته چې مصلې ته مخ شي. امیر موجودی نکاح به هغه تړي، امیر موجودی د مړي جنازه به هغه کوي. امیر به می، امام به می، امیر به می، نکاح خان به می، امیر به می، گینتی پلاس کندې به م کوي. افسوس کوم بعضې خبرې فلسفي غوندې وي، زمونږ خلکو عقل او سمجھ کې نه راځي. که تاسو خیال وکئ د 1,40,000 پیغمبرانو راتلل دنیا ته څه دپاره و؟ اوس مونږ خو عام طور دا وایو چې هلکه تبلیغ کولو او خدای لارې ښودې خلقو ته. نه نه، د پیغمبر د راتلو غرض دا و چې د قوم د دماغ نه د حاکمیت نشه وباسئ. د قوم د دماغ نه دا وباسئ چې انسان هم ګینې حاکم کېدی شي. دا د قوم د دماغ نه وباسئ. حاکم انسان نشي کېدی، حاکم صرف د پروردگار ذات. انسان به څه حاکم وي؟ نو چې د قوم مزاج دا جوړ شي، مزاج چې حاکم د کائنات صرف د خدای ذات دی، صرف. نو پیغمبر به بیا څه ووایي؟ پیغمبر به ووایي چې تاسو وپېژنده چې حاکم خدای دی. نو ای صحابو زم ستاسو غوندې انسان یم. په دې خبره پوهېږئ چې دا وپېژنئ چې حاکم د خدای ذات دی، انسان حاکم نه. نو زم ستاسو غوندې بني آدم. انما انا بشر مثلکم یوحى الی. قرآن ورته ووایي چې اوس دوی ته ووایه چې تاسو وپېژندو چې حاکم د خدای ذات دی، بل څوک حاکم په ځمکه نشي کېدی. اوس ورته ووایه پیغمبره چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی. خلقا زم ستاسو غوندې انسان یم. ما او تاسو کې فرق دا دی چې زه چې څه وایم نو ما ته د اسمان نه وحی کېږي. تاسو خیال راغی؟ عملی طور بیا پیغمبر دنیا ته وښوده چې حاکم د خدای ذات ته، حاکم زه نه یم. نو چې زه حاکم نه یم او حاکم بل دی، نو زه به په تا باندې اظهار د فضل څنګه کوم؟ ځان به در باندې غټ څنګه ثابتوم؟ ځان به در باندې اوچت څنګه ګڼم؟ ځکه چې زه حاکم نه یم. نو عملی طور ورته پیغمبر بیا وښوده. په غزوه خندق کې مورچې کنستې، نو پیغمبر پکې ګینتي اغستې وه، مورچې کنستې. په بدر او په احد کې غزا کوله، دم توره راغستې وه، صحابو سره شانه په شانه غزا کوله. د صحابو به جامې شلیدلې وې، د پیغمبر به د هغې نه زیاتې وې.
صحابو با د لوګي خېټې پورې کاڼي تړلی وو، نو پیغمبر به چې لمن اوچته که نو هغه به د یو په ځای 2 کاڼي خېټې پورې تړي. په غزوه خندق کې صحابه وویل چې یا رسول الله نن درېیمه ورځ د روټۍ نشي، خېټې پورې م کاڼی ځکه تړلی چې ملام ټیټه نشي. پیغمبر ورته لمن داسې کړی ما ته وګورئ چې وایي که ته هغه 2 کاڼي خېټې پورې تړي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو به روټۍ نه خوړلي او پیغمبر به ګینې موړي؟ نه، زه به تاسو سره یو شان. انصار د مدینې خلک مورچې کني اوږي دي، خپل ملګري او کافر ورته راغلی وی دا مسلماني ده، مورچې هم کنئ او نن درېیمه ورځ ده چې روټۍ هم نشي، راځئ هر څه ډېر دي. هغې ورته د مورچو نه سر را بهر کړو، ورته یې څه وایي؟ وی راځئ روټۍ هر څه ډېر دي. نو هغې ورته وایي چې نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نحن الذين بايعوا محمدا، مونږ هغه خلک یو چې مونږ د پیغمبر بیعت او لاس کې لاس په څه وعده ایښی دی، على الجهاد ما بقينا ابدا. مونږ هغه سره بیعت په جهاد کړی دی، مونږ هغه سره بیعت په روټۍ نه دی کړی، مونږ هغه سره بیعت د سر بازی لګولې ده په میدان کې، مونږ هغه سره بیعت د روټۍ دپاره نه دی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې د انبیاو خصوصیت دا و چې تاسو په قوم وپېژنئ دا چې حاکم څوک دی او حاکم چاته وایي. حاکم صرف د پروردگار ذات دی. دا لاندې عارضي طور چې چاله حکومتونه ورکړي دي دا امتحان دی، دا ابتلا ده. دا د دنیا بادشاہان په قیامت کې به رانیولي. تاسو ما څه دپاره د ځمکې حکمرانان کړي وي؟ څه دپاره؟ دې دپاره مې د ځمکې حکومت درکړی و چې د غریب آه درنه ماله رانشي، او تاسو نه د غریب آه ماله راغو نو په خپل ذات مې د قسمي که به م پرېږدم. دا عارضي طور امتحانات دي. که یو حاکم دا ووایي چې زما ملک افلاس دی، غربت دی، غریبي ده، نه رسي چاته چې ستا د وس نه بار دي او چاته څه نه رسي، نو دا خو دې په وس کې دي که نه چې کوم شی قوم خوري یا به تم خوري، چې کوم لباس قوم اغوندي یا به تم اغوندي، چې په کوم بنگله کې او په کوم قسم کور کې قوم اوسېږي هغې کې به تم اوسي. دا خو ستا مقابله کې تا سره لنډ چې کوم هندو حکومت دی عملي طور دا ثابته کړې ده، عملي طور. ورشئ بنگلې وګورئ، ورشئ موټرې وګورئ، ورشئ سوزکۍ وګورئ، ورشئ سایکلې وګورئ، او د هغې بود و باش وګورئ، او د هغې خوراک وګورئ. عملي طور یې ثابته کړې. استاوی हमको तो मुयस्सर नहीं, मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خود د خاورو ډیوه نه چې زه بله کوم په رڼا کې لږ کښېنمه، اور گر پیر کا بجلی او چراغوں سے ہے روشن. د بار ملک وایي دا په 20,000 روپۍ دا موټر والا ستا شو چې ته خپل ملک ته راولې 60,000 روپۍ به په خپل ملک ته کسټم ورکړې. بیا کم چې ساربدي
ای اوس هم په خوب وده دي چا ورته غږ هم نه دی کړی اوس دا مور مړی پلار مړی چېرته راونیسي پولیس تالاشۍ کوي یو سړی دی یو 20 ګزه یا یو تان کپڑے روانه کړی دی یو 10 روپو ګټلو دپاره स्मगलिंग हो गया वो देखो कपड़े पड़े हैं प्लाने पकड़ गई स्मगलिंग हो गया तासो के चिकम सूरी भी अचानक पटकी बैरूनी ममालिक को हेरोइन सोख लीगी सोख लीगी दुनिया का पता न था परूने दरोठे दरक न लगे दो नने 1.5 करोड़ रुपये बंगला जोड़ा करेगा क्या कमजे न रहे पर कराची के सौदागानी चा सरा कीगी लाहौर द चा डिपू दे एयरपोर्टूना द चा डिपुआन दी सौदा द चा पलास वर सरा की गरीब खजारौनी व जहला स्मगलिंग और ब्या चिदाउनी सही लूखी उनी सही काशोगे समसे कपड़ा उनी सही दाबियाजी चरता टोपक तमाचे चिचाना उनी सही दा टोपक तमाचे ब्याजी चरता आग प्रांगान वर्तदा से नास्त क्लाशनकोपी ची उनी से या क्लाशनकोपी चाहते लाट शिवी दी चाहते लाट कीगी और सीधा पमल चिकम खामारान प्राते दी दुई सर च क्लाशनकोपी दी कुरान वर्त पसर के दा चाना दी पे वर करेगा गरीब ने उनी से मुतबर ले वर की पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद कार न कीगी ईरान गुंदे इनकलाब पमल किरा वाला पटोल ईरान के ओगोरा खजब बरबंडा न गोरे खजब न गोरे द ईरान जिनकई दी दलता द सर नवाला तरखपो पर टोले पटी द जामो कपड़ा बे बारो न गोरे अला द ईरान खमेनी रागले दे खमेनी रागले जमुंग दा दबले मार के पर रेडियो के नास्त दा दबले मार से वप दबलो ओड़े मगिलियो से खमेनी त पखला किम दाने रो खेजा ही शर्मे दनो बेगैरत और जलील कौमा खमेनी रागले दे खमेनी ने सबक वाला गैरत दादे चे सोक उगोरे सर नखपो पर वर्ता उगोरा और सबक ते वाला से इंतजा ते होगा इस्तिंबात ते होगा चे दाम द शिया मल्क सदर दे तजानता अहले सुन्नत वल जमाअत वे द शिया मल्क सदर खो पखपल मल्क के शिया मजहब द पारा कम इनकलाब रावस्ते और ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह द जोड़कड़ी कानून द पारा पर रुपए के टेढ़ी पैसे इनकलाब पर मल किराना वास्ते नाजीजान अर्ज दाओ वो असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद ये बंददात का तालिब नहीं ये है आजाद तायो दर्द दिल दे माओए दुई तवर्रासी जमा खबर है खुदाए पोएगा वो कार्य पोएगा मख के मुंग जिम्मेवार नहीं दादा खुदाए कार तासु पोइश हुई अजीजानो अर्ज में दाउची इन लजीन कज़्ज़बू बिआयातिना दा अल्लाह द किताब तकजीब कोल यवाज़ दा माना न दा ची गिने ज़ पखुला हुए चीजें न मनम ना स्ता अमाल और किरदार चे द कुरानी अहकामो
اجرا کولی شي او وې نه کې دام تکذیب د قرآن دی. په دې کې نور باس دی ان شاء الله به بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد لله. چې روح دا وینه ده چې وینه په بدن کې ختم شي سړی مړ شي. د دې داسې مثال دی لکه لارۍ او موټر کې وګورئ پټرول دی یا اوبه دي، اوبه په انجن کې ختم شي انجن وسوځي، پټرول پکې ختم شي په ځای ودرېږي حرکت نه کوي. دغه پټرول دی چې په انجن کې وي ټوله باډي او مشینری په حرکت کې اچولي او خوځوي، او چې پټرول ختم شي باډي په ځای ولاړی اس حرکت نه کوي. فرمایي چې دا وینه چې دا روح دی، او چې وینه په بدن کې ختم شي بدن ختم شي. دا په اتباعو کې ځان لبیا دا دوه قسمه دي. یو مذهب د اتباعو دا چې روح یو قوت ته په ټول بدن کې ساری، او دویم روح چې دا وینه ده چې بدن کې ختم شي. که تاسو خیال وکئ حیوان دی چې حلاله کې د حلالېدو نه بعد تاسو وګورئ وینه چې تیوزي ټوله وینه چرګ حلال کا وینه وزي رستو بیا په دغه بدن دی وینه پکې نه. معلومیږي دا چې روح چې دغه وینه وه. چرګان پر یو خبر عاده شو بعضې وخت کې خلق تپوس کوي چې د چرګ غوټه پاس لاړه که لاندې لاړه، حلال شو که مردار شو. ما ورته وی چې داس چل دی چې د چرګ غوټې پسې ته ګرځې، دا تپوس وکړه چې دا چرګ شوی په څه دی، دا د اغسطه په څه دی، دا پیسې چرته وي. که دغه پیسې مرداري او تا په چرګ اغسطه نو که چرګ باندې بسم الله ووایې مردار دی کنه جی. که غوټه پاس لاړه شي مردار دی او که لاندې لاړه شي مردار دی، ځکه چې تا اغسطه په مردارو پیسو. نو د هر شي بنیاد ته سوچ کوئ. بنیاد مونږ نه ګورو غوټه پاس لاړه او غوټه لاندې لاړه. عزیزانو قربانی وای گویا اراقت الدم تا وینه ووته شی حلال شو، که غوټه لاندې تلي او حلال دی کو زیات نه زیات مکروه قدر شي، ځکه چې ټول رګونه غوس نشي. لہذا په پاس او لاندې تلو باندې شی حراميږي نه او نه مرداري. نو عرض داو چې دا دو مذهب دي په اتباعو کې. بل مذهب دی د حضرات متکلمینو. علماء متکلمین وایي چې روح دا یو جوهر مجرده ده، ده آیا قدیم ده او که حادث ده. نو علماء وایي چې اعتبار بدن تواخله نو قدیم ده، او چې اعتبار د خدای نظام تواخله نو بیا حادث ده.
حادث ویلې شي هغه شي ته چې کوم نوی پیدایي پخوا نه اوس پیدا شو. نو روح جوهر مجرده ده نسبتی چې بدن توالی نو د قدیم دی ځکه چې د بدن نه مخکې دی پیدا شوی. روح د بنی آدمو د خلقت نه 4,000 کاله مخکې پیدا او بیا د روح د پیدا کېدو نم 4,000 کاله مخکې د دوی روح د رزق بندوبست شوی. نو دغه روح چې جوهر مجرده ده د دې نسبت چې بدن توالی نو د قدیم دی ځکه چې بدن نه مخکې پیدا او نسبت چې کائنات توالی یا د خدای ذات توالی نو دا حادث دی ځکه چې رستو پیدا شوی. اوس دا جوهر دی په دې څه دلایل دي؟ په دې باندې دلایل ډېر روایات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شهید روح هغه د مارغانو په ججوره کې ورته ډولۍ جوړی او پاغي کې د ناستي او د جنت په ونو کې سیل کوي. دا مذهب دی د علماء متکلمین. یو مذهب دی د فلاسفو. فلاسفو کې 2 قسمه دي بیا، یو قدیم فلاسفه دي او یو جدید فلاسفه. عزیزانو قدیم فلاسفه چې دي داغي ډېر تحقیقات چې دي هغه جدید فلاسفه او مسترد کړي دي ځکه چې هغه یو تحقیق چې کړو چې لیکلي دي نن 1000 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې یا 900 کاله مخکې هغه یو تحقیق کړی دی. نو هغه تحقیق دی جدید فلاسفه بیا مسترد کړی ځکه دی چې چشمدید یو واقعیا بلا ثابته شوی دا او هغه تحقیق بیا جدا و. اوس لکه ابو علی سینا یا په یونان کې ارسطو دا لوی لوی فلاسفه شرع چغمونی چې چالي کړی دا یا تصریح چالي کړی دا یا اقلیدس چالي کړی دی دا قدیم فلاسفه. د دوی تحقیق د حرکت د کائنات متعلق داو چې په دې باندې ډېر لوی اختلاف و چې د حرکت چې د ځمکه کې او آسمان کې. نو د فلاسفو مذهب دا دی چې ټوله دنیا ګول ده، ټوله دنیا داسې ده لکه اګی. اګی وګورئ په د پاسه یو سپین غلاف دی، هغې لاندې بیا سپینه بله جلۍ ده، هغې لاندې بیا هغه سپین شی دی چې سړی خوري، منځ کې بیا زیړ دی. نو فلاسفه دا وایي چې دا ټول کائنات داسې طبقات دی. دغه طبقات په خپل خپل ځای دي، منځ کې دا ځمکه چې دا داسې شی دی لکه د هګۍ منځ کې چې زیړ وي، ګیر چاپیر ته نه آسمان احاطه کړی ده او منځ کې ځمکه ده. بیا آسمانونه اودي هر یو د بل د پاسه. د پاسه لوی اسمان چې دی هغه ته قرآن کې عرش عظیم وایي. د فلاسفو په جبه کې دغه اسمان ته فلک اطلس وایي یا ورته فلک محیط وایي. محیط ورته ځکه وایي چې د ټولې دنیا نه احاطه د اسمان کړي. داس نو عرض داو چې دا لوی اختلاف چې دا حرکت آسمان کی کزمکه کوي.
د دې فلسفه او مذهب داو چې دا عرش عظیم چې ده دا ټوله دنیا لا دور ورکوي، ټوله دنیا دې چلی او زمکه چې دا په دې منځ کې ساکنه ده، ولاړه ده او حرکت چې دی هغه ته غیر چاپیر آسمان کوي. د جدید فلسفو تحقیق دا دی چې حرکت آسمان نه کوي، حرکت زمکه کوي. آسمانونه او دا ټول نظام ساکن دی، زمکه چې دا هغه په منځ کې حرکت کې، دا د جدید فلسفه ده. بهر تقدیر په یونیورسيټي کې یو پروفیسور ماته وی چې ستاسو فلسفو چې دی ویلیو چې اسمانونه ګرځي، اوس جدید تحقیق چې دا غدا دی چې زمکه ګرځي. ما ورته ویل چې زما په اسمان او زمکه ګرځېدو کار نشته، که اسمان ګرځي او که زمکه ګرځي، کار مې په دې دی چې ګرځي یې څوک. ویل خدای پاک مال خبره خلاصه شو، که اسمان ګرځیم خدای ګرځي او که زمکه ګرځیم خدای ګرځي. تاسو خیال راغی؟ اوس که تاسو خیال وکئ لارۍ چې په سړک روانې په ظاهر خو تا ته دا ښکاري چې دا ټیرونه تاویږي او زمکه کټکۍ او مخکې منډه وی دي. ایس بعیده خبره نه ده چې ټیرونه تا ته تاویدونکي ښکاري او ټیرونه ولاړي او زمکه ته لاندې منډه وی. تاسو خیال راغی؟ لکه داسې مثال دی، په زمکه چې ته ناست یې او اسمان کې سپوږمۍ ته ګورې، که تا خیال کړی دا سپوږمۍ روانه وي، دومره اسمان ته خو به هم چېرته کتلي وي، سپوږمۍ روانه وي، یا د نور سترګې ته ګورې نو سترګه روانه وي. تاسو خیال راغی؟ نو که د جدید فلسفه او مذهب ټیک وي نو چې ته سپوږمۍ یا انور ته ګورې او درته روان ښکاري نو په حقیقت کې دوی روان نه دي، زمکه روانه ده، ته پکې روان یې او هغه درته روان ښکاري. تاسو خیال راغی؟ لکه لارۍ کې یو سړی ناست دی لارۍ کې او تا سره بله لارۍ تیریږي، نو چا بله لارۍ داسې تیریږي او د کړکۍ نه ته ورته وګورې نو تا ته د اذان هم روان ښکاري داسې. دغې ته هم که سوچ کړي. تاسو خیال راغی؟ نو د جدید فلسفه او مذهب که دا وی چې زمکه متحرکه ده نو بیا نور او سپوږمۍ ته ګوره، نور او سپوږمۍ ولاړ دي، زمکه روانه ده، نو ته روان یې او چالته پاس ګورې هغه شی درته روان ښکاري. بهر تقدیر دا ټول د خدای نظام دی. که زمکه روانه کړې ده، که اسمان روان کړی دی، کار داغه دی، قوت داغه دی، طاقت داغه دی. بل څوک نشته په دې کائنات کې چا یا زمکه روانه کی او یا اسمان روانه. نو بل مذهب د فلسفو د روح متعلق هغه دا دی چې روح دا یو غیبی قوت دی. اوس فلسفو کې بیا څخه کافر دي، نو روح یو غیبی قوت دی، اچ لري شي سړی مړ شي خبره خلاصه. څه فلسفه چې دي مسلمانان دي او روح غیبی قوت دی او هغه قوت ته چې الله پاک داغه علم بل چاته نه دی ورکړی سوا د ځان نه چې ځان سره ساتلی. سوال پې شوی چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. الله وی چې روح امر ربی دی، د دې علم چاته نه دی ورکړلی شوی مګر لږ غوندې. دا لږ څه شی دی؟
تاسو خیال راغی دا لږ څه شي او دا لږ دا دی چې ته خدای وپېژنې او د خدای کلام وپېژنې او دا ووایه چې دې خدای ویلي دي چې دا امر ربي. زما عزیزانو ما ته که تاسو خیال وکړئ تېره جمعه زه نه وم دلی ته تللی وم. په دلی کې د مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک د شیخ الهند سیمینار دا سیمینار منعقد کړو مولانا اسعد مدنی مدظله العالی چې دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه زوی دی او دی وخت کې د دیوبند لوی سرپرست دی او د ټول هندوستان د علماو صدر دی. دا سیمینار په دلی کې هغه منعقد کړو. د ټولي دنیا نه د شیخ الهند صاحب شاگردان یا معتقدین دا راغوښتي وو. دا خو خبر وای تاسو ټول چې زه خپل تاثر درته وایم. هندو حکومت ته په هندوستان باندې سکھ صدر دی او هندوی وزیر اعظم دی. او بیا د شیخ الهند سیمینار ته د دنیا علماو ته اجازت ورکول او بیا د سرکار په سټیډیم کې چا کې چې کم از کم 15,000 خلق راځي. بیا پاغي کې د شیخ الهند مقاله اورول دا د عقل نه بار. سیمینار وشو زمون د ملک اخبارونه دا په مونږ پرده نه اچي په مونږ لمن اړي. دا د پاکستان حکومت یو هم په دې پوه نه دی تر اوسه پورې چې د دوی کار د معاشري یا د ملک اصلاح نه ده. د دوی کار داسې خبره پیدا کول دي چې اخبار په ډېر خرڅ شي. خبره به په روپۍ کې ټیډي پیسه شوي او هوا والا دومره ورکي دوی چې ته به وایې چې جوړ ملک وران شوی. ما په سترګو ولیده دلته اخبارات لیکي چې مدراس میں خنریز فساد ہو گیا اور اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا. 1500-1600 مربع میل کے زگر زدلے 1500-1600 مربع میل کی دا اغاز فساد چې د اخبارات په غټه سرخی لیکي آ فساد داسې دی لکه زمونږ بالا ماڼۍ کې چې دوه دکانداران جګړه وکړي. په دې خبره پوهېږئ؟ سوک سپېړه وشي او اخبار والا نمائندہ تیریږي نو اعلان شي کہ بانامانی میں 2 دکانداروں کے درمیان میں تصادم اور خون ہو گیا اور لوگ آئے چھڑانے میں ناکام ہو گئے دوبارہ پھر ٹھیک کی. دوی بوئی چې بالا مانے خو جوړونه ده هلا بجلیګر مولا پکې او چرته مړنی چې راشي هیڅ هم نه. تاسو خیال راغی دغه چل ځکه وایي سنی دا کیب ود مانند دیدا
اوریدلی د لیدو په شان نه. تاسو خیال راغی اوریدلی د لیدو په شان نه. ما ولید عزیزانو بل درته وایم هندو سکھ او مسلمان او ډوګرا دا څلور پنځه قسمه قومونه په هندوستان کې اوسي. په 12 ورځې کې ما کنزل وانه اورید په بازار کې، فحش مې وانه اورید، ډېر لوی ورانه دی وکړو، موټر دے ور سره جنگولو، بدمرا بدرته وي ارے بھیا کیا کرتا ہے، بس دا داغي غسم دا د کنزلم دی د وهلم دی د ټکول. ارے بھیا کیا کرتے دلتا پلار روانه اسی ولې د چا سره جنگي. الله دې امان راکړي. پښتون سره دې چې بیا لاولې او جنگي هاني راشن سکان ډرایورانو مونږ سره سکان مونږ به چې کوم ځای کوشو ناسک به ورغه دکاندار ته به وي چې یہ ہمارے مہمان ہیں خیال کرے یہ ناراض نہ ہو جائے. اندوان به زمونږ د ډرایورانو دلته وکړه لاره ودرېږي چې ورېږه لږ دارو راخلمه غریب لا دکان ته را رسېدلی نه چارنې ورپسې شروع شي. کلینډر ته یې لا وګوره شابه شابه عذر کوا او شابه عذر کوا. دکاندار هم لیونی شي ګاهک هم لیونی شي. اته ګنټې به مونږ یو لاره لیټ کړې وه. اته ګنټې که زه دروغ ویم ما سره چې څوک تلي دي جومات کې 2-3 کسه اوس هم ناست دي. اته ګنټې والله که مې د سکھ په تندي ګونجه لیدلې ده چې دا تاسو ولې لیټ شوئ زه خو هم په ناستې اوچ کړم د سکھ او د هندو په تندي. اخلاق دې ته وایي. سواد سے رحمت الله علیه په لار روانو هندو ولیدو نیمه شپه ده رام 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 رام. دا بله خبره وره کل هم لاره د هندوانو د سکانو مجال شته چې د هندو او د سکھ په لاره کې ته بل شی وګورې. د سکھ په لاره کې به د ګورو نانک د کتاب فوټو او د هندو په لاره کې به د کرشن مہاراج تصویر او ډرایور به مخامخ ځان له لګول. داسې به بل شی پکې نشته. هغه د ګرند فوټو او دا د کرشن مہاراج فوټو دا د هندو او د سکھ په لاره کې. دلته په لارو کې څه شي دا زه چې وایم چې شرمېدلو مخ ته خو سنوره پته ولګېده. ما ته خو د دې قوم ایمان معلوم شو چې دا مونږ څه شی دا کردار او اخلاق د سړي په کار څنګه دی او دا مونږ څه کوو. زمونږ لاره یې وګوره په ټول هندوستان کې وګرځه وی سی آر به ونه ګورې د وی سی آر کیسټ به ونه ګورې ځکه چې د هندوستان قانون دا دی
چې په دې ملک کې به هر هغه شی چې دې ملک جوړ کړي چې دې ملک کوم شی نه جوړ کړي اب د دې ملک په بارډر چې راواوړېدو سړی په پانسی کوي لارې خپلې موټرې خپلې رشکې خپلې سیکل خپل ایئر کنڈیشن 21 گریڈ افسر تم